ټلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشه رفیع الله همت یم تاسو ته ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو راغلي یو د کابل ښار تاریخي ماڼۍ یا قصر دارالمان. درنو لیدونکو په دغه ماڼۍ کې د قرآن کریم نندارتون جوړ شوی. ورځو دغه نندارتون ته ګورو چې څه ډول قرآن کریمونه پکې نندارې ته ایښودل شوي او د دې تر څنګ له خلکو پوښتو چې د دغه ډول نمایشګاه جوړول د مطالعې د قرآن کریم او د اسلامي ارشاداتو لپاره څومره مهم او ګټور دي. تر وروستۍ شېبو راسره ملتیا وکړئ. مسجد الاقصی ته ورته مسجد دغه ته جوړ شوی دی. دغه مسجد هدف دغه دی چې د فلسطین د مسلمانانو همدردي او د دوی سره خواخوږي وشي. درنو لیدونکو په دغه مسجد داخل ته ورځو. په دغه مسجد کې د فلسطین هغه ناخوالې هغه بمبارۍ چې د اسرائیلو له خوا د فلسطیني ماشومانو او د فلسطین پر وګړو کېږي، په دغه مسجد په داخل کې مستند فلمونه نشریږي. درنو لیدونکو ورځو د همدغه مسجد داخل ته ګورو چې څه ډول مستند فلمونه د جنګ مخکینی حالت او همدارنګه د جنګ وروستني حالت انځورونه پکې شته. تر وروستۍ شېبو راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو تاسو وینئ چې دلته د فلسطین هغه ځینې ښارونه چې قبل از جنگ یعنی مخکې د جنگ نه د دوی وضعیت څه ډول و. دلته مسجد الاقصی چې د مسلمانانو لومړۍ قبله هم وه، دلته په کشتاب کې معلومیږي چې د مسلمانانو لومړۍ قبله چې فلسطین کې موقعیت درلود د اسرائیلو له خوا نه د تیرو څو وختونه چې پکې وحشیانه بمبارۍ ماشومان پکې شهیدانېږي، همدارنګه د فلسطین ډېری وګړي پکې شهیدان شوي او د فلسطین ډېری وګړو له فلسطین څخه نورو همسایه هېوادونو ته کډوال شوي. درنو لیدونکو دغه د فلسطین انځورونه تاسو وینئ چې ښایسته ښار، ښایسته منظرې او ښایسته نمای لري او دغه تصویرونه چې دي مخکې له جنګ دي. بعد وروسته له جنګ نه چې د اسرائیلو له خوا پکې وحشیانه بریدونه شوي هم دلته ځینې تصویرونه شته. راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو هغه تصویرونه چې وروسته د جنګ نه د جنګ له امله پکې سلګونه زرګونه ودانۍ نړېدلې دي او تر څنګ سلګونه او په زرګونو شهیدان د همدغه بمبارۍ او د جنګ له امله شهیدان شوي دي. درنو لیدونکو تاسو وینئ چې دلته په دغه بیلبورډ باندې لیکلي راه پاک اولین سریال قرآني افغانستان. دا چې څه ډول سریال دی، د پروډکشن څه وخت شوی دی او څنګه جوړ شوی دی، پر همدې د همدغه غرفې له مسؤل سره خبرې کوم چې د دغه سریال په اړه معلومات را سره شریک کړي. سلام علیکم بیادر، خوب هستین؟ بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. تشکر، زنده باشید. تشکر، شما هم سلامت باشین. غرفه خو یک نمایشگاه قرآنی است که برای اولین بار در افغانستان برگزار شده. ما بسیار خوشحال هستیم که رقم یک نمایشگاه برگزار شده. ما توانستیم یکی از آثارات که گفته اگان تا بسیار متفاوت است، یعنی یک سریال است به نام راه پاک که کاملا قرآنی است. ما را خواستیم بیاریم در این نمایشگاه. بسیار خوب. درباره از این سریال راه پاک ایره به ما معلومات بدین که ای چی وقت پرودکت شده، یعنی چی وقت یا شما جور کردین،
درباره از یک معلومات بدید. خب این سریال راه پاک در اوایل حکومت امارت اسلامی ساخته شد که به همکاری های کشور جمهوری اسلامی ایران اونا هم بعض همکاری های تکنیکی داشتند در این سریال که این سریال تقریبا حدود 1 سال یا کمتر از او دوام کرد تا که ساخته شد. دیگه باز تقریبا 1 سال یا 2 سال پیش نشر شد در ماه رمضان. درباره این سریال با ما بگو که چند پارت داره و نقش مرکزی را کی انجام داده؟ خب این سریال خب قسم است که 30 داستان داره. بعضی سریال هایی که ما شما تا فعلا داشتیم در افغانستان قسم بوده که 1 داستان داشته 30 قسمت، ولی 30 داستان داره که شاید 1 قسمت 2 قسمت باشه هر داستان ازی و نقش مرکزی از هم فرق میکنه. مثلا هر داستان یک شخص نقش مرکزی را بازی میکنه، داستان دیگه را یک شخص دیگه بازی میکنه. دیگه این رقم متفاوت است، یک سریال کاملا متفاوت و قرآنی است، اسلامی است، پیام‌های اسلامی داره. هر داستان از یک پیام خاص خود داره. درباره مصارفش با ما بگوین، چقدر مصرف کردین سر ازی و در چه مدت یا تکمیل شد؟ والا مصارفش خود دقیق برای خودمون معلوم نیست، چون ما بعضی کارهای فرعی در سریال انجام دادیم، بعضی نقشا را انجام دادیم، چون مصارفش برای خودمون درست معلومات نیست. تشکر زنده باشید. خواهش میکنم. سلامت، وقت شما بخیر. درنو لیدونکو زو د دغه نمایشګاه نورې برخې هم درته معرفي کوم. تر اوسه شیبه راسره ملتیا وکړئ. د یو وخت تلویزیون درنو لیدونکو تاسو وینئ چې دغه د غرفه کې ځینې ماشومان دي چې د قرآن کریم آیاتونه په خپل لاس قلم باندې لیکي. ورځو درنو لیدونکو دا چې دغه هنر دی څنګه زده کړی او د دغه غرفې له مسؤل سره خبرې کوو. تر اوسه شیبه راسره ملتیا وکړئ. سلام علیکم بیادر، خوب هستین؟ بخیر. سلام علیکم، روز شما بخیر، خوب هستین؟ سلام. تشکر، زنده باشین. میشه خود معرفی کنین و درباره غرفه برای ما بگوین که در این غرفه چی کار انجام میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من مرتضی توکلی هستم، مدیر مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران که دعوت شدیم برای شرکت در این نمایشگاه برای ارائه محصولاتی که توسط این مرکز در ایران چاپ شده. فعالیت‌های ما در این غرفه به چند بخش تقسیم میشه. بخش اول نمایش قرآن‌های چاپ شده هست که در ایران انجام شده و برای نمایش در این نمایشگاه عرضه شده. بخش دوم دعوت از کاتبان قرآن کریم هست که این کاتبان از جمهوری اسلامی ایران مهمان ما هستند و هر کدام از اینها یک قرآن به خط خودشون کتابت کردن قبلا که چاپ شده و در این نمایشگاه عرضه شده. و بخش سوم ما که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و توسط برادران خوب و مهربان و خونگرم افغان ازش استقبال خیلی زیادی شد، طرح من کاتب قرآن هستم. با توجه به حجم‌های اخیری که توسط برخی کشورهای اروپایی و معاندین قرآن به حد حرمت به قرآن شد، ما در نمایشگاه‌های مختلفی این برنامه رو داریم که یک قرآنی رو به دستخط خود مردم تهیه می‌کنیم. برگه‌های رو از قبل آماده کردیم و در اختیار آنها قرار میدیم و هر شخصی به تناسب علاقه‌ای که داره یک یا چند آیه رو کتابت میکنه و در پایان نمایشگاه یک قرآن کامل با دستخط همه مردم داریم که این طرح خیلی مورد استقبال قرار گرفت و همه نامشون در لیست کاتبان قرآن ان شاء الله ثبت میشه. بسیار زیاد تشکر. اول خوش آمدید میگم به شما که به افغانستان آمدین و در اینجا ما میبینیم که استاد است و که مثلا اینجا آمده به آیه قرآن کریم نوشته میکنه. درباره از یک معلومات بدیم که یا شاگردای شما هستن یا شما آوردن یا اینجا در افغانستان یا به نمایشگاه آمدن؟ نه، اینها هم مردم افغانستان هستن که خیلی علاقمند به کتابت قرآن هستن. وقتی متوجه شدن که استاد از تهران آمده و درجه استادی در کتابت قرآن دارد، خیلی مشتاق شدن که از او تعلیم بگیرن و نوشته‌های خودشان را به او عرضه بکنن و اشکالاتشون رو برطرف بکنن. و ما در ساعت‌های نمایشگاه یکی از کاری که می‌کنیم همین است که خیلی مشتاقان آموزش خط و خطاطی به استاد مراجعه می‌کنن و اینها رو تعلیم می‌بینن و آموزش می‌دهند.
تشکر بسیار. سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما و مردم خونگرم افغانستان هم بسیار تقدیر تشکر. د وخت تلویزیون درنو لیدونکو د ایران هیواد څخه دغه تاسو وینئ چې دلته غرفه راغلې ده د قرآن کریم د لیکلو قرآن کریمونه دوی په لاس باندې لیکي. د همدغه غرفې له استاد سره هم خبرې کوم چې دغه قرآن کریم دوی په لاس باندې څه ډول لیکي او که وغواړي چې قرآن کریم په لاس باندې ولیکي د څومره وخت لپاره به دغه قرآن کریم تکمیلیږي. د وخت تلویزیون درنو لیدونکو تاسو وینئ چې د ایران څخه د راغلی د قرآن کریم استاد چې دی د دغه نمایشګاه کې افغانانو ته په لاس باندې د قرآن کریم آیاتونه لیکي. له همده سره هم خبرې کوم چې دغه قرآن کریم که وغواړي چې دی په لاس باندې ولیکي یو قرآن کریم به په څومره وخت کې دی لیکي. السلام علیکم استاد محترم، خوب هستین؟ بخیر الحمدلله، خدا را شکر. تشکر بسیار زیاد و خوش آمدید میگم به شما به افغانستان به این نمایشگاه. میشه درباره معلومات به ما بدین که شما اینجا آیه قرآن کریم نوشته میکنین و چقدر وقت یا را نوشته میکنین؟ منم از شما تشکر میکنم که وقت گذاشتید اینجا تشریف آوردید و همین که دعوت کردن ما را و همچنین محافل قرآنی را تشکیل دادن. منم تشکر میکنم حقیقتا از این دولت افغانستان. همونطور که مستظهر هستید ما کاتب قرآن کریم هستیم تو جمهوری اسلامی ایران و قرآن ما به خط خودم چاپ شده اینجا هست. همین که دعوت شدیم خیلی خوشحال شدم و با اشتیاق وافر با شور و با ذوق خاص من اینجا اومدم که بلکه بتونم کار خودم رو اینجا عرضه کنم، با خطاطای اینجا آشنا بشم و بسیار مورد استقبال گرم برادران افغانی خودم قرار گرفتیم و همیشه برای همه گفتم که باز هم سفر کنن به افغانستان، اینجا بیان تشریف بیارن ببینن چیزی که تو ذهنیت ها هست واقعیت این نیست. باید بیان اینجا ببینن که بسیار مردمان دیندار و مهمان نواز هست. تشکر استاد بسیار زیاد. اگر بخوایی که یک قرآن کریم نوشته کنی با دست قلم چقدر وقت میگیره قرآن کریم که مثلا تکمیل نوشته کنی؟ من قرآنی که نوشتم 2 سال طول کشید، چون اگر بار دیگه بنویسم احتمالاً وقت کمتری میگیره، چون با توجه به تجربه‌ای که کسب کردم. استاد شما میبینید نمید کم نمایشگاه در افغانستان چقدر مهم است به مردم افغانستان؟ خیلی مهم است، چون زبان، دین و به لحاظ موقعیت جغرافیایی هم مرزیم، خیلی فراهم هست، هم خط هم رسم الخط همه چی فراهمه. ولی خب چون قبلا اساتید خاص مثلا اینجا نبوده یا به هر حال دسترسی نداشتن، تو افغانستان خیلی کم هست. مثلا کشورهای دیگه این که مثلا قرآن کتابت میکنن زیادن و افغانستان هم این پتانسیل رو داره، این بستر رو داره. با توجه به استعدادهایی که من چند روز اینجا هستم دیدم، بسیار فوق العاده با استعداد. منتها خواهشم اینه که کار اصولی یاد بگیرن. ما قطعا قلبا خودم دوست دارم که حقیقتا بیام اینجا تعلیم بدم و تجربیات خودمون رو در اختیار این عزیزان قرار بدم. چه خوب. استاد میشه همون قرآن کریم که شما به دست خود نوشته کردین درباره از این معلومات بدین و با ما نشان بدین که کجا هستن و در چه وقت یار شما نوشته کردین؟ د وخت تلویزیون درنو لیدونکو د هغه قرآن کریمونه دي چې استاد په خپل لاس ایره د ایران نوشته کردین. بله. خب میشه استاد محترم درباره از این قرآن کریم معلومات بدین که چه وقت نوشته کردین و چقدر مصرف سر از آمده؟ بله، همونطور که عرض کردم 2 سال طول کشید، ولی حالا میشه مثلا کمتر یا بیشتر وقت گذاشت. به هر حال هر خطاطی این کار رو انجام نمیدن. اونایی که
قرآن می نویسند در واقع کاتبان وحی‌اند. این کلا یه مقوله دیگه ای هست، یعنی خطای مختلف هست. کسی که بخواد قرآن یاد بگیره، قرآن بخواد بنویسه، جزو کاتبان وحی بخواد قرار بگیره، خط نسخ را یاد بگیره. و نسبت به سایر خطوط که نستعلیق و سلس و شکسته و اینا هست، خط نسخ خیلی آسان‌تر و زودتر به مقصد میرسه. اونی که بخواد، یعنی اگر این کلاس ها، این تعلیم و تدریس تو دولت افغانستان اگه شروع بشه به صورت حرفه‌ای، شما قطعا اینو یقین بدارید که 5 سال آینده همین هنرمندان افغانی کاتبان قرآن خواهند شد و دولت افغانستان اینو چاپ و نشر خواهد کرد. بسیار خوب، تشکر استاد که با ما وقت گذاشتین و اینجا آمدین قرآن کریم رو به نمایش گذاشتین. خواهش میکنم، منم تشکر میکنم. انشالله که از این محافل قرآنی باز هم باشه، انشالله باز هم در خدمت شما انشالله خواهیم بود. تشکر بسیار. خواهش میکنم. درنو لیدونکو، تاسو په دغه نمایشګاه کې مخکې ولیدل چې قرآن کریمونه په لاس باندې لیکل شوي وو. د دې ترڅنګ دلته هم د قرآن کریمونو لپاره ځای مشخص شوی دی چې په دغه نمایشګاه کې قرآن کریمونه په ډیجیټل شکل سره دي، یعنې چې قرآن کریمونه دغه وړتیا لري چې خلکو ته په اډیو یا د غږ په ډول سره هم قرآن کریم رسولی شي. د همدغه غرفې مسؤل سره خبرې کوم چې څو ډوله قرآن کریمونه دوی لري او د دغه قرآن کریمو په اړه معلومات سره شریک کړي. سلام بیادر، خوب هستین؟ بخیر؟ میشه خود معرفی کنید؟ شکر بخیر باشین. سلام علیکم، سلام به خودتون، سلام به بیننده‌های عزیز. اینجا قرآن کریم‌های الهدی از شرکت الهدی که قلمی هستند، دارای ترجمه 8 ترجمه باشه و 8 قاری می باشه، بسیار خصوصیت خاص داره. ما به شما نشان میدیم. خب بسیار خوب. با ما بگین که کسی که قرآن کریم یاد نداره، مثلا زیادتر کساس که یاد نداره، چقدر یا برشان مثلا خوش هستن که این رقم قرآن کریم هست که برای یا خودشان بگویه، نه به استاد ضرورت است و نه به یا ضرورت است که به یک جای بره که مثلا قرآن کریم یاد بگیره. و این قرآن کریم ها که بهترین استاد خانگی است. ما گزینه‌ای داریم که دی کلمه به کلمه کسایی که یاد نداره برشان یاد میده و کسایی هست که نتیجهش برای ما دیدیم، آمده پیش ما گفته که خیلی بینیم ما یاد گرفتیم. بسیار خوب است ولی بسیار خوب. درباره از این با ما بگین که از کجا میارین و قیمتاش چند است؟ اینا که است چاپ دبی است. قرآن کریم ما در دبی چاپ میشه و قلم ما در تایلند. باز دیگه قیمتای مناسب داره دیگه، سایزهای مختلف. تشکر. میشه درباره از این کم معلومات دیگه هم بتین که بدون قرآن کریم دیگه چیزا میجسته ما میبینم، درباره از این کم معلومات بتین. این قرآن کریم هست و ما اینجا لامپای داریم که 30 سپاره قرآن کریم همش دیش هست و بخور است که به حساب خوشبوی است. این پیتری هست دیگه، قرآن کریم های قلمی ساده است، پوش هست، لپتاپ های هست که 30 سپاره دیش هست میخوانه. درنو لیدونکو، تاسو وینئ چې په لاس جوړ شوي میناتوري یا لیکنه چې په لرګي باندې شوې ده، د دې په اړه معلومات درکوم چې دا څنګه جوړیږي. زه چې دلته وینم ډېر په جزئي شکل سره په دې کې کار شوی دی. د همدغه غرفې له مسؤل سره خبرې کوم چې په څومره وخت کې دوی دغه ډول یوه نما جوړوي. سلام بیادر، خوب هستین؟ بخیر؟ میشه خود معرفی کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نام بلال است، دیگه مسئولم غرفه هستم. بلال جان تشکر. میشه درباره از این نما که هست درباره از این معلومات بتین؟ ما خود زیاد نمیبینیم که در چی نوشته است و در چه وقت یا نوشته میشه و چقدر زحمت یا میخواین؟ والا یا خود خیلی زحمت کار داره، کلش کار دست است دیگه.
این دیگه هر تابلو دیگه وقت کار داره، 2 سال، 1 سال، 8 ماه، 9 ماه همینقدر وقت میبره. بسیار خوب. بلال جان، بدون از این تابلو، بدون از چوب دیگه چیز استفاده میشه؟ کلش چوب است فقط. مثلا یه را که شما جور میکنین هدفتون از این چی است؟ یا با فروش است یا تنها به نمایش است؟ این دیگه بر نمایش هم است و دیگه بر فروش هم است دیگه. این کلش کار دست است دیگه. یا که مثلا که زحمت میخواد که در 2 سال شما یک نما را جور میکنین، اگر به فروش باشه قیمت شاید چند باشه؟ والا قیمتش دیگه شاید هم 2 لک، 3 لک، 4 لک افغانی باشه. بسیار خوب. و از این تابلو هدفتون با ما بگوین که هدف شما چی است؟ هدف ما همین هنر است. هنر را رونق بدیم دیگه. تمام شیرهای مولانا است، خیلی خلیلی است دیگه، از سعدی صاحب است دیگه، امیرعلی شیر نوایی است. بله. حال دنیای دیجیتالی شده، شما میبینیم که مثلا در یک ماشین یا کامپیوتر چقدر خوبتر پرینت میکنه. آیا سرازی تاثیر کرده یا جای خود داره؟ بازو ماشین تا کار دست خیلی فرق داره دیگه. شما این رو ببینین کار دسته، باز ماشین رو هم شما ببینین چه رقم کار ماشین است. نه مطلب من است که سرازی تاثیر کرده، فروش ازی کمتر کرده یا نه؟ نه دیگه این تو کارا رو کس دیگه در افغانستان هم نداره. تو این رقمی جور کنه، اگه دارن هم کلش ماشینی است، تو کار دست نیست. تشکر میدم. خیر باشه. ټلویزیون درنو لیدونکو، د کابل ښار په دارالمان تاریخي ماڼۍ کې د قرآن کریم د جوړ شوي نندارتون په اړه مو درته بېلابېلې برخې معرفي کړئ. تر بیا ښه وخت.